بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوال یم او تاسې ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یې. راځو نن په مایکروسافټ وینډوز 11 کې یعنې مایکروسافټ وینډوز 11 کې چې نوې په دغه 2021 کال کې نوې مارکیټس ته راغلې ده او ډېره داسې چې ده په افغانستان کې خو ډېره نه استعمالیږي، خو ولې موږ چې دی یو څه خواري پکې کړې ده را پیدا کړې ده، خو ولې ځینې نه چې زیات کمانډونه په دې کې چې دی لا کار نه کوي، د اپډیټ نه لاندې ده. انشاءالله چې یو څه موده وروسته به چې دی د دې پوره اپډیټ راشي او په دې کې به چې دی هر کمانډ کار وکړي. خو په دې خاطر باندې چې دی موږ په دې کې معلومات ورکوو چې زموږ د افغانستان مظلوم ولس چې څومره د ټکنالوژۍ نه چې دی زر خبرېږي، نو دا موږ ته بهتره ده. انشاءالله چې په دې کې به موږ زیات څه زده کوو او چې دی هغه کمانډونه چې وروسته یې راځي د خیره هغې باندې به بیا موږ هم غږېږو. اوس تېره ورځ چې دی موږ د دې ټاسک بار په رایټ به ما کلیک کړ، خو د درس نه مخکې تاسو ته چې دی یوه هیله درنه کوم که زموږ په یوټیوب چینل کې نوي یاستئ نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې د بیل آیکن کې کاږئ تر څو زموږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن په خپل وخت تاسو ته در ورسیږي. راځم زه دلته رایټ کلیک کوم په دې ټاسک بار باندې چې دی رایټ کلیک کوم او د هغې نه وروسته چې دی تاسو به راشئ ټاسک بار سیټینګ ته، په دې باندې به کلیک کوئ. د دې نه وروسته چې دی زه راځم دلته په دې بیکګراونډ باندې چې دی زه کار کوم چې آیا موږ څنګه کولی شو د خپل کمپیوټر دا سکرین چینج کړو، څنګه چې پې دا وال پیپر لګېدلی دا وال پیپر چې دی څنګه چینج کړو. نو تاسو به چې دی ټاسک بار باندې به رایټ کلیک کوئ، ټاسک بار سیټینګز ته به راشئ او د هغې نه وروسته چې دی تاسو به راشئ د بیکګراونډز ته. په بیکګراونډ کې چې دی تاسو به د دې ځای نه بیکګراونډ دلته چې دی د دې ځای نه چې دی په دې باندې به وروسته کار وکړو. خو اوس زه راځم چې دا بیکګراونډ چینج کړم، نو زه غواړم چې د دې منظرې په ځای چې دلته موږ لګولې ده دغه منظره زه ولګوم. نو زه چې سره کلیک کړم د کلیک سره چې دی په دې ځای کې موږ سره دا اپلای شي، یا چې دی زه دلته کلیک کړم نو د هغې سره د کلیک سره موږ سره د هغې دی نه دا یو اپلای شي. او بیا که دی زه په همدغه کلر کې غواړم چې د دې کلر کې چې دی زه لږ بلیک اینډ وایټ ته ورته کلر چې دی زه راولم، نو زه به بیا راشم او دا به کلیک کړم چې دی لږ فرق مو سره لري او کلر یې هم فرق لري. نو دا موږ سره د وینډوز 11 د پکچر د چینج خبره وه چې موږ د دې ځای نه پکچر چینج کولی شو. اوس خو دا خبره شوه چې موږ د دې لارې نه راوځو. سالډ کلر نه مطلب دا دی چې تاسو په خپله د بیکګراونډ په ځای باندې کوم هسې کلر غواړئ. زه غواړم چې د چوز کلر ته تاسو وګورئ، چوز یور بیکګراونډ کلر. که تاسو دا کلر واخلئ نو زموږ بیکګراونډ به اوس په دې شکل سره شي، او یا که تاسو راشئ د دې ځای نه دا کلر والی نو زموږ د کمپیوټر کې چې دی دا کوم ډیسکټاپ بیکګراونډ چې دی دا به موږ سره په دې شکل راشي. د دې نه وروسته چې دی دا ډول رنګونه دي موږ داسې دی په یو استعمالولی شو راوستی شو. نو کسټم کلر ته راځم چې کسټم کلر مطلب دا دی چې زه د خپل بیکګراونډ ته چې دی د کسټم کلر ورکوم. نو تاسو به راشئ کسټم کلر ته او د دې ځای نه چې دی تاسو هر رقم کلر دې ته یوز کولی شئ. د دې ځای نه دا چې دی تاسو کلیک کړئ، د دې ځای نه اوس موږ سره چې دی زموږ د خپلې خوښې مطابق چې هغه کوم کلر و هماغه کلر چې دی په دې باندې اپلای شو او راغی. که زه راشم دلته سلایډ شو ته راشم، سلایډ شو نه مطلب دا دی چې زه څنګه کولی شم خپل عکسونه دلته راوړم. نو د خپل عکسونو دپاره چې دی تاسو به بیا راشئ دلته په دې براوز باندې به کلیک کوئ او د براوز د کلیک نه وروسته چې دی تاسو سره کومه ځای کې خپل عکسونه خپل ایمیجز پراته وي هغه عکسونه به تاسو انتخاب کړئ د هغې ځای نه او بیا چې دی تاسو به راشئ. مثال ما سره خو نور عکسونه نشته په دې کمپیوټر کې، صرف زه به دغه ځای کې چې دی د دې ځای نه به زه راشم او دلته به په دې تم نیل باندې به زه کلیک کړم او د هغې نه وروسته چې دی چوز دیس فولډر باندې ما کلیک کړم. اوس چې دی ما سره په دې ځای کې زما هغه د کمپیوټر تمنیل رالی کوم یو چې ما مخکې یوز کړي دي. که بیا زه راشم دلته چې دی دا وایي تاسو څومره وخت بعد دا به چینج شي، زه ورته وایم چې یاره 1 منټ، یا چې دی دا د راشي د دې ځای نه 10 دقیقې وروسته، او یا چې دی د دې ځای نه 1 ساعت که 6 ساعته او که نه پوره 1 ورځ بعد دی چې دی دا چینج شي. نو زه ورته وایم چې دا د ما سره 1 منټ بعد چې دی چینج شي د دې ځای نه، نو 1 منټ بعد چې دی دا عکس به چینج شي او بل عکس به راشي. او د دې نه وروسته چې دی لاندې کمانډ شفل لیکلی، شفل نه مطلب دا دی چې کله دا یو عکس بدلیږي نو کوم هسې دې راشي انیمیشن شکل کې دې راشي او که نه دا دې په یو پړق سره بدل شي. زه ورته وایم چې یاره دا دې په انیمیشن شکل کې راشي. او بیا چې دی د دې ځای نه چې دی لیټ سلایډ شو رن وین اټس بیټري پاور وایي کله په بیټرۍ باندې لګېدلی هم درته تغییر کړم. زه ته وایم چې په بیټرۍ باندې وي او که موږ سره چې دی
بغیر بیټري وي نو چې کله دا عکس ماته تغیریږي نو دا شفل چې ورته وایي دا د سره راځي. نو د دې لارې نه چې دی مونږ د عکس د خپل منظره باندې راوستلی شو د خپل کمپیوټر په بیک ګراوند باندې. ګوره لاندې چې دی مونږ سره د عکس چینج شو تغیر شو. همداسې راځم او دا عکس تاسو څنګه غواړئ. زه ته یم چې فل مطلب دا دی چې ماته په دې ټول سکرین باندې راکا. که زه راشم دلته ته یم چې فټ نه مطلب دا دی چې دا اوس مونږ سره ډېر غټ سیز تمنیل عکس دی نو دا ځکه مونږ سره چې دی په دې ځای کې نه راځي. که زه راشم دلته یو وړوکی عکس وګورم زه به په دې سپیس ډبل کلیک کوم بیا به راشم دې ډرایو ته زه خو ګورم چې ما سره کوم عکس وي دلته مثال که زه دلته راشم د دې ځای نه مې رایټ کلیک او دا چې دی زه سیټ از ا بیک ګراوند کوم د دې ځای نه اوس ما سره دا په دې شکل راغی. رایټ مې کلیک راغلم پرسنلایز ته رالم او یا چې تاسو به ټاسک بار سیټینګز ته راشئ یو خبره ده. که زه اوس دلته راشم د دې ځای نه په دې ځای کې به چې دی د دې ځای نه د کلر ته راځم او په کلر کې بیک ګراوندز ته راځم او د بیک ګراوند نه وروسته چې دی موږ دلته چې دی دا سالډ پکچر اخیستی د دې ځای نه تاسو چې دی د دې ځای نه د براوز د لارې نه هم هغه عکس ته چې دی موږ راتلی شو چې موږ سره دا په دې ځای کې په کوم رقم باندې چینج شي تغیر شي نو موږ سره چې دی فعلا دلته هغه عکس ځکه نه شو کېږي چې موږ سره په دې ځای کې هغه په فولډر کې پروت نه دی او یو عکس دی. نو د دې لارې نه چې دی تاسو خپل عکسونه هم په دې کې راوستلی شئ او د دې ځای نه فټ سټریچ مطلب دا دی چې دا ماته په ټول سکرین باندې خور کړه چې هر څومره وړوکی عکس وي نو دا موږ د هغې باندې خورولی شو. ګوره دغه عکس چې دی یو انیمیشن غوندې وکړه یا چې دی زه دا په سنټر باندې غواړم نو په سنټر باندې راغی. په سنټر باندې چې دی تاسو بیا دا والی نو دا چې دی د دې ځای نه په دې شکل سره راځي چې ټول هغه د بیک ګراوند بغلو ته لاړل ټول ورک شل هیډن شول او د هغې نه وروسته چې دی که زه راشم د سنټر په ځای باندې چې دی دا سپین واخلم نو دا چې دی په دې شکل باندې راځي ډېر ښه ښکاري. که تاسو راشئ سټریچ واخلئ نو دا سټریچ چې دی دا بعضې وخت کې کمپیوټر باندې چې دی فټ به زیات وخت موږ اخلو چې فټ ډېر ښه راځي. کسټم کلر چې دی د دې لارې نه تاسو بیا هم تاسو دا کسټم کلر د دې ځای نه اخیستلی شئ چې مخکې موږ خبره وکړه د دې چې موږ د دې لارې نه خپل کسټم کلر جوړولی شو چې کله موږ یو وړوکی عکس واخلو د هغې وړوکي عکس د خاطره چې دی د هغې بغل یې ښایي چې تاسو په دې بغل کې د هغې څنګه عکس اخلئ. که زه راشم د دې ځای نه او دلته زه کلیک کوم او بیا راشم مثال دلته چې دی زه دا لوګو راولم نو رایټ به کلیک کوم او دلته به سیټ از ا ډیسکټاپ بیک ګراوند به کومه ده نو اوس زه ګورم چې ما سره په دغه کلر یادوي چې تاسو دا کلر څنګه اخلئ. نو د دې لپاره به چې دی تاسو د پرسنلایز ته راځئ او د هغې نه وروسته چې دی تاسو به په دې بیک ګراوند کې دلته راشئ لاندې کلر ته. که تاسو هر یو کلر الی تاسو ته به دلته په دې ځای کې یو په یو باندې شو کېږي او که کسټم کلر ته تاسو راشئ د دې ځای نه کسټم کلر هم تاسو د دې لارې نه په خپله خوښه او د خپلې خوښې مطابق چې دی دا تاسو جوړولی شئ او دا راوستلی شئ نو موږ سره په دې ځای کې دا راځي. د بیک ګراوند خبره ده چې موږ په دې ځای کې دا بیک ګراوند څنګه راولو او دا موږ څنګه استعمالوو. د هغې نه وروسته چې دی کلر ته راځم او کلر کې چې دی موږ سره ګوره موږ سره چې دی مختلف ډول کلرز دي چې یو موږ سره چې دی د دې ځای نه لایټ دی یو ډارک دی او یو کسټم دی. زه به راشم ډارک موډ به واخلم چې دا کمپیوټر چې دی زموږ ټول ډارک موډ ته واوړي یعنې دا وینډوز چې دا موږ ته تور بلیک سکرین ته واوړي نو دا موږ په دې ځای کې چې دی دا موږ اړولی شو چې موږ سره دا ټول سکرین شي بلیک شي. که زه دلته راشم رایټ کلیک وکړم نو ما سره چې دی دا کومه کنټیکسټ مینو چې راځي دا موږ سره چې دی د دې ځای نه موږ سره په بلیک کلر کې ده. که زه دلته کلیک کوم هر ځای ته چې د کمپیوټر زموږ به چې دی بیک ګراوند به چې دی ټول چې شی وي ټول به بلیک وي او تور کلر کې به وي. که زه بیا راشم دلته سیټینګز ته دلته دې ځای نه راشم او بیا چې دی زه د دې په ځای باندې چې ډارک دی نو د لایټ به انتخاب کوم نو موږ سره چې دی دا به موږ سره په دې شکل کې راشي چې بېرته به زموږ کلر بدل شي. بیا راځم دلته چې دی د دې ځای نه به تاسو کسټم ته راشئ. په کسټم کې مطلب دا دی چوز ډیفالټ وینډوز موډ دا لایټ دی او چوز یور ډیفالټ اپ موډ دا څنګه غواړئ. زه ته یم چې ما ته هغه ډارک راکړه هغه راته ډارک راکړه او دا ما ته لایټ راکړه نو تاسو ته وګورئ اوس به موږ سره چې دی په دې شکل کې راشي چې موږ ته چې دی د وینډوز شکل چې دی موږ سره تور دی او دا بل چې دی موږ سره په خپل عادي حالت کې دی. نو د دې لارې نه چې دی د ایپس حالت تاسو اخیستی شئ. که زه راشم دلته به زه دا هم لایټ واخلم او دا به بیا چې دی زه د دې ځای نه به ډارک واخلم نو اوس چې دی که کله زه راشم دلته زه په دې ځای کې په دې سټارټ باندې کلیک کوم نو دا وګوره اوس موږ سره چې دی دا کلر د دې ځای په دې شکل شو او دا ایپ چې دی موږ سره په دې شکل کې راغلی دي. نو د دې لارې چې دی دا تاسو استعمالولی شئ. زه به راشم بیا د دې ځای نه به دا لایټ به واخلم چې موږ سره خپل عادي کلر راشي. دلته چې دی چوز دلته لیکلی چې اتوماتیکلی پک ان د اکسنټ کلر فرام مای بیک ګراوند. د دې نه مطلب څه دی؟ د دې نه مطلب دا دی چې تاسو داسې په دې کلیک سره داسې وکړئ چې دې بیک ګراوند کې چې دی هر ځای ستا خوښ شو د هغې کلر راواخله او د سټارټ مینو ته او د دې ځای نه د ټاسک بار ته او د بعضې ټولو ځایونو ته چې دی دا ورکړه. نو د دې لپاره به چې دی تاسو د دې ځای نه یو کلیک وکړئ
نو دا چې دی موږ سره اوس په دې شکل کې د دې ځای نه چې هر ځای دی خوښ کړو نو هغه کلر یې راواخیستو او د دې چې دی موږ د دې ټاسک بار ته چې دی دا کلر یې د دې ځای نه یوز کړو راغی نو دا هم موږ د دې ځای نه یوز کولی شو که زه راشم دا کلر واخلم دا کلر والمه نو دغه ځای کې چې دی موږ سره دا لږ معلومیږي د دې ځای نه که زه دلته راشم صرف د دې ځای کې چې دا کوم ایپس ما سره اوپن دي دې ځای کې معلومیږي چې موږ د دې لارې نه چې دی دا کلر یو په یو باندې اخیستلی شو د دې لارې نه چې دی دا راځي بیا راځم دلته چې د دې هم تاسو کسټم کلر اخیستلی شئ کسټم کلر مطلب دا دی چې د خپلې خوښې رنګونه تاسو یو په یو د دې ځای نه یوز کوی شئ او دا چې دی تاسو راوستلی شئ که د دې ځای نه تاسو نور کلرونه په خپله خوښه مطابق جوړوئ هم جوړولی شئ دا د دې ځای نه ډن کا نو دا به چې دی موږ سره د دې ځای نه خپل هغه کلر راته راشي هیله مې دا درته که زموږ د یوټیوب چینل کې نوي یاستئ او زموږ یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړئ بختیار کمپیوټر اکاډمي ځان سره سبسکرایب کړئ او د ډول ډول معلوماتو څخه ځان برخمن کړئ د الله په امان ښه وخت ولرئ